دمر محبت یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل و یا رسول الله زه د هر څه نه تا سره زیات محبت او مینه ساتم خو بغیر د خپل ځان نه. نو د الله رسول ته فرمایل لا یا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. اے عمر تر دې پورې چې د ځان نه هم تا ته زه ګران نشم ته د کامل ایمان والا جوړېدی نشي. عمر رضی الله عنه فرمایي قسم په الله دې نه پس ما ته د ځان نه هم ډېر ګران یې. الله رسول ته فرمایي الآن یا عمر اوس د ایمان مکمل او کامل شو. دارنګه د صحابه کرامو مابین کې دومره مینه او محبت د انصار او د مهاجرو چې هغوی به یو بل باندې داسې ایثار کاوه یو بل باندې به داسې لورونه کوله چې الله رب العزت د دوی په مینه او محبت باندې آیاتونه رالېږل. که قرآن کریم کې الله فرمایي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صحابه کرامو با یو بل تداسی ترجیح ورکولا پخپل ځان باندې ولو کان بهم خصاصا اگر که خپله به وږی ولی نه و خو لیکن دا یې خوښوله چې زما میلمه دې موړ شي. نو د الله دپاره مینه ده داسې مینه ده چې د الله رسول فرمایي سبعة یظلهم الله فی ظله و د قیامت په ورځ باندې به کسان د عرش د سوري لاندې وي. د الله د عرش د سوري نه ما سوا به بل سوری نه وي. یو به پکې هغه وي ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه. هغه دوه کسان به وي چې د الله دپاره داسې مینه سره کوي چې د هغوی جداوالی هم د الله دپاره وي او یو ځای کېدلې هم د الله دپاره وي. نو رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې هم سره یو ځای کی. ځکه د مؤمنانو صفت کې راځي والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان هغه خلق چې د الله دپاره مینه تر هرې بلې مینې نه